السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به تر روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله سلم زلبي تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې سلو موشن ویډیوګانې جوړې کړو. که څه تاسو غواړئ چې سلو موشن ویډیوګانې جوړې کړئ نو تاسو ته ډېره اسانه او ډېره په زړه پورې طریقه درښایم چې ډېره سمپل طریقه ده. که څه هم دا طریقه په کاین ماسټر او نورو اپلیکیشنونو کې هم کېږي، خو دې لپاره یو ځانګړی اپلیکیشن ما تاسو ته راوړی دی چې ډېر ساده ده او ډېره اسانه طریقه یې ده. تاسو ته طریقه درښایم چې موږ څنګه په دغه کې اوس ویډیو ایډیټ کولی شو او څنګه یې جوړولی شو. راځم ویډیو شروع کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په ډېر درنه غوښتنه کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ، او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کوو. نو ملګرو دې لپاره تاسو د یو اپلیکیشن ضرورت دی. دغه اپلیکیشن لینک د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې دی. ملګري چې ډسکرپشن نه پېژنئ د ویډیو لاندې کوم ټایټل یا لیکل چې ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. لاندې کومه څخه چې راځي د ډسکرپشن وایي دلته به تاسو ته یو لینک پروت وي، په دغه لینک کلیک کوئ او تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله مو چې خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړو دا به راخلاص کړئ. کله مو چې دغه اپلیکیشن راخلاص کړو نو تاسو دلته یو سټارټ اپشن راځي، په دغه سټارټ اپشن به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته راځي ریکارډ مووي. تاسو اتوماتیک یو ویډیو راخیستی شئ، موبایل په کیمره یې همدغه ځای کولی شئ او بیا یې سلو موشن کولی شئ. او که تاسو مخکې خپل موبایل ګلري کې ساتلی وي نو دلته په تاسو چوز مووي اپشن باندې کلیک وکړئ او خپل موبایل ګلري څخه یو ویډیو ورته راواخلئ. زه مثال په ډول دغه یو ویډیو رااخلم. کله مو چې ویډیو راواخیسته نو تاسو به دا لږ لوډینګ اخلي. تاسو دلته دوه اپشن راځي، یو درته وایي چې اډوانسډ، بل دغه دی سیمپل اپشن دی. په سیمپل کې صرف تاسو ویډیو تیزولی سلو کولی شئ، خو دلته دغه اډوانسډ اپشن چې کوم دی په دغه چې کلیک وکړئ که تاسو بیا ویډیو ځانګړې برخه تیزولی او سلو کولی شئ. تاسو دې خوا ته چې کله ویډیو راوړئ ګورئ کوم ځای پورې ویډیو کټ کول غواړئ سلو کول هغه هم تاسو انتخابولی شئ. ګورئ په دغه طریقې سره ګورئ ملګرو لاندې تاسو ته دغه یو اپشن درکړی دی، دغه لاندې ښکاري د پوینټ اپشن. نو دغه که چېرته تاسو لاندې راوړئ دغه د تورې لیکې څخه لاندې نو دغه ویډیو سلو کېږي. که چېرته یې پورته یوسئ نو بیا تیزېږي. ګورئ ویډیو دلته سلو ده، دلته به تیزه وي، او دلته تاسو ته بیا ښکاري دا به سلو وي. اوس چې کله تاسو دغه ویډیو پلی کوئ دلته ځای په ځای سلو وي. اوس ګورئ بېرته دغه ځای نه چې کله تېرېږي ویډیو بېرته بیا تیزېږي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې سلو موشن ویډیوګانې جوړې کړئ. ګورئ دغه اپشن چې کله پورته دغه لیکه وړئ نو ویډیو به تیزېږي او چې لاندې څومره وي هغه ویډیو به سلو کېږي. زه تاسو ته طریقه در وښیم. ګورئ ویډیو زه په دغه ځای باندې جوړوم، دغسې ایډیټ کوم. زه اوس دغه غواړم دغه ویډیو پلی کړم. ګورئ زه دا ویډیو اوس پلی کوم. ګورئ اوس ویډیو سلو ده، اوس به نو ویډیو ناڅاپه تیزېږي، اوس بېرته بیا ویډیو سلو کېږي. ګورئ په دغه طریقه تاسو ویډیو تیزولی او سلو کولی شئ. اوس سلو شوه بیا تیزه شوه. نو دلته تاسو دغه ویډیو سلو کولی او تیزولی شئ. نو ملګرو دغه طریقه او تاسو چې کله دا غواړئ دغه ویډیو خپل موبایل ګلري ته سیو کړئ نو پورته سیو اپشن راځي، په دغه سیو اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو د خپلې خوښې فلټر رنګونه هم ورته انتخابولی شئ. نو دلته چې لاندې تاسو راشئ اډ میوزیک اپشن، دلته د خپل موبایل میوزیک سازونه هم ورسره زیاتولی شئ د خپلې خوښې. او غواړئ چې دغه ویډیو خپل موبایل ګلري ته سیو کړئ نو دلته تاسو راځي سټارټ پروسیسینګ، په دغه اپشن به کلیک وکړئ او دغه ویډیو به ستاسو د موبایل ګلري ته سیو شي. نو ملګرو دغه ویډیو جوړه شوه. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ خپل موبایل کې سلو موشن ویډیوګانې جوړې کړئ. نو دا ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي وي. که چېرې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.